ولسمشر غني بالاخره د امریکا غوښتنه رد کړله. د چې امریکا ولسمشر غني ته څه ویلي او ولسمشر غني بیرته په جواب کې امریکا ته څه ویلي دي، ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ولسمشر محمد اشرف غني وایي د لوړې مراسم به په خپله نیټه ترسره کیږي. رویټرز خبري اژانس د امریکایي سرچینو له قوله لیکلي واشنگټن له ولسمشر محمد اشرف غني غوښتي چې خپل د لوړې مراسم وځنډوي، خو ځینو سرچینو له قوله بیا ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا دا غوښتنه رد کړې ده او ویلي دي چې د لوړې مراسم به د پنجشنبې په ورځ یعنې سبا نه بله ورځ ترسره کړي. د سرچینو په وینا ولسمشر غني بیا امریکا ته ویلي چې یو واحد حکومت کولی شي د طالبانو سره خبرې پر مخ یوسي، ځکه دا حکومت د خلکو په رایه منځته راغلی دی. داسې معلومیږي چې امریکا د بایلونکو ټیمونو نظر ته کتلي چې یو ګډ حکومت دی جوړ کړی شي. بلخوا د ولسمشر غني د لوړې مراسمو لپاره ټول ترتیبات نیول شوي دي او ګډ شمیر خلکو ته بلنه هم ورکړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني یو ځل بیا ویلي و چې ګډ حکومت یعنی واک کې به نور د ولسمشران یا اجرایي رئیس نه شریکوي او عبدالله هم خپل سری حکومت اعلان کړی دی. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو خوښه شوې وي، که مو خوښه شوې وي نو در سره لایک یې کړئ او ملګرو سره هم ضروري شریکه کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.